نه پران سره خبرې کوم آرام زما سر سر خبرې پران سره کوم خبرې څه زما چې دا غځای نه راتلې نو تا ته هم وختي حساب کور کې خور امور ادا نه نو ته ولې راتلې اره چې څنګه راځم د ډېر مجبور کوم ته ډېر مجبور کړې صاحب خدای کوم سلام راځه د دې په کې دل راشه ټیک ټاک په سوشل میډیا باندې یو هلک او جینې خپلو کې رابطه وکړي دوی روزانه یو بل سره خبرې کوي او خپلې ویډیوګانې هم یو بل سره شیر کوي دې کې وخت تیریږي داسې یو ورځ راشي چې دا هلک او جینې فیصله وکړي چې موږ یو بل سره میلو شو دا هلک د جینې ځای ته لاړ شي او هلته د جینې کوروالا دا هلک وویني او ګیر یې کړي کله چې دا هلک گیر شي نو دا هغه شیبه وي چې انسان غواړي چې دا ځمکه پرانستل شي او دې پکې دننه ډوب شي د یو څو شیبو خوشحالو دپاره دې هلک د خپل ځان عزت او د خپل مور بلا عزت په دو باندې ولګو سوشل میډیا د لوبو ځای نه دی دا د څو شیبو خوشحالو دپاره د ټول ژوند د تباهۍ سبب ګرځي د مور او پلار عزت او د کورنۍ نوم د هر څه نه زیات اهمیت لري دا هلک چې په څه نیت باندې تللی و هغه ټولو ته پته ده لازمه خبره ده دا هلک د زنا په نیت باندې تللی و الله تعالی په قرآن کې فرمایي زنا ته مه نږدې کیږئ بېشکه دا لوی بد عمل دی او بده لاره ده عزیزه ها دې ته څه وي دې دلته راشه څه کوم دې ته راشه دلته جذبات نو ستا دې سره دغه ملګرتیا څنګه راغله ټیک ټاک نه ټیک ټاک نه نو ته چې دا غځای نه راتلې نو تا ته هم وختي حساب کور کې خور امور ادا نه نو ته ولې راتلې اره چې څنګه راځم د ډېر مجبور کوم ته ډېر مجبور کړې صاحب خدای کوم سلام راځه د دې په کې دل راشه نه پران سره خبرې کوم آرام زما سر خبرې پران سره کوم خبرې څه ټیک ټاک نه صرف د دنیا د ذلت سبب دی بلکې په آخرت کې هم د ذلت سبب دی مونږ له پکار دي چې د حرامو ځان وساتو د مور او پلار عزت وساتو د الله نه ویریږو سپینې خبرې چینل سبسکرائب کړئ د الله په امان रहूं सब से वाला हो जीनत निराली हो फैशन निराला